هغه تا ته خپل د زړه خبرې کوي ورته ګل خان وي آیا تا د خبرې د زړه نه اول ماته تاسو باید ګوره جان اول تاسو باید مانه داسې پوښتنه وکړئ چې ډاکټره ته ګل خان څنګه تعریفوي؟ نه تعریف بل خبره یو کس تا ته یو نفر ماته وایي چې ډاکټره ګوره څه کوي ګوره جان زه ګل خان هغه چاته وایم چې د خپل هویت او خاورې نه ډاکټر صاحب سوري ټو سي کنه تاسو غو خلکو لا سره ډیر لاندې پښتانه د موږ نه خفه شول ښه ګوره اوس تاسو پروجیکشن کوئ تاسو دلیل نشئ ویلی تاسو استدلال نشئ کوئ یو دقیقه صبر د تا د ډیبیټ اساس دا و چې پروجیکشن باندې باید وغږیږو ته ماته وایې د تا نه خلک خفه شو زه وایم که چېرته په حقیقت باندې خفه کېږي زړونه دې وچوېږي ځکه تم یو ډاکټر یې زه یو ډاکټر یم د یو ډاکټر په توګه ما ته یوه پرېکړه وکړه چې ما تا به دلیل وایو داسې دلیل به وایو چې هغه بکګراونډ یې لاجیک او فاکټ سي ته ماته وایې چې ته خلکو ته مه معرفي کوه ګل خان زه درته وایم او زه چې کله ما د ګل خان تعریف شروع که تا سمدستي خبرې ویوړې ایموشنل ته سیاست کې ایموشن نشته ورو که چیرته ته فکر کوي چې وطن په دې ازادیږي چې زه وایم وایه دې جار شه کور ته د پنجابیان راغلي وه ښه ورور یې درکې ووژه خور یې درکې وژله یو کوچنی ماشوم یې درکې وژه وایي صدقه دې شم زه به دا اوس ډبل ټایپ درته وکړم یو کوچنی شعر به در وولم که ته غواړې زه داسې مداري اوسم ایم ناټ کله چې ماته راځي او ماته وایي چې ولا پنجابیان مې کور ته راغلي وه رور یې مرته ووژه کوچنی ماشوم یې مرته ووژه زه ورته وایم چې بریتوره تا ولې ورکتل که در سره سلا نه وه په ډانګي خو به دې ویشتی و بریتوره که ډانګی در سره نه و حداقل په بوکس خو به دې ویلی و بریتوره اسلام درته وایي چې کله د تا په کور باندې حمله کېږي ته باید په دې مقابل کې ودرېږي که ته که مړ شوي شهید نو ته ماته وایي نه تا هغه ورته مه وایه سو زما او ستا بحث داسې دی چې ته پروجیکټ کوې ماته تر څو دا خلک نور هم نازدانه کم او تشویق یې کم چې څومره ډېر ظلم په وشي هغومره به ډبل ټایپ ورته کېږي ځکه خو اوس د خیبر پښتونخوا پښتانه همدغه افغانانو بې غیرته کړه اوس لاړ شي زه یو مثال در کوم زه بخښنه غواړم چې دا وایم اما راځه ته یو انسان یې چې ته ځان ته ډاکټر وایي مولوي صاحب شاکر ووژل شو د چی شي د خاطره ووژل شو د پښتونخوا د ازادۍ د خاطره ووژل شو زوی یې اوس څه شی کوي د تاسو د لاسه د تاسو د دې غلط فکر د لاسه چې پیچکاري کړی دی ټیک ټاک کې راغلی د پاکستان بیرغ چې دی ایښی په خپل نوم سره د خپل پلار عکس یې شاته ایښی او نور خلکو ته وایي چې زه خو فوج سره ستونزه نه لرم خو زه د مولوي شاکر زوی یم زما پلار هغه دی شهید شو ما ته ډبل ټیپ وکئ مګم مولوي شاکر د دې دپاره شهید شو چې زوی راشي د پاکستان بیرغ په خپل پروفایل کې دی او ډبل ټیپ ته کینی زه ګیلمن درته ښایم زه بخښنه غواړم اما د ګیلمن مشر ورور اوس په ټیک ټاک کې راځي شاته د ګیلمن انځور پروت دی او د خلکو سره لایو راځي اوس لږ پاتې چې ګیمونه وهي او خلکو ته وایي چې ته دلته هاسپټل کې کوم جاب لرې ته ګلونو ته نه یې ناست دلته اوکې اوس ما بحث شو زه درته جواب در کوم تاسو انکم دی څه شی اوکې زه جواب در کوم جان لومړی انشاءالله تا ته دا خپل ځان اول کلیر کړه صحیح ده جان په سترګو زه نه تختم اما زه تا ته وایم چې ته باید پوه شې ګل خان ته باید ګل خان ووایي او په دې مو قناعت وکړه اوس ته ما ته وایي چې که زه ګل خان ته ګل خان وایم خو تا ته هم زه ډاکټر نشم ویلی ځکه ته هم ټوله ورځ په ټیک ټاک کې ډاکټر ما ویه دلته ظلم او د ظالم خبره روانه ده پوه شوې ما صرف تا ته ځان معرفي کولو دپاره ویل چې زه څوک یم خو ته خبره دا وکړه ته سورس اف انکم څه شی دی ته دلته ګلونو ته نه یې ناست چې ته اوس د ګیلمن د ورور باندې نیوکې کوې اوکې کو زه جواب در کوم زه درته وایم فرض وکړه زه تا سره په 2 سناریو مخ ته ځم اول زه ستا سناریو در سره مخ ته ځم فرض وکړه زه ګلانو ته ناست یم بلکل زه دلته پیسو ته ناست یم بلکل ما شاته د زمري عکس وهلی زه کومه دوکانداري چې کوم په زمري کوم سو زما د مولوي صاحب شاکر د زوی او د ګیلمن شهید د ورور توپیر دا دی چې زه په زمري باندې دغه کوم دوکانداري کوم اما هغوی په شهداو دوکانداري کوي او تا مخکې ویلی چې ته یو مسلمان یې په اسلام کې په شهداو دوکانداري نه ده پکار ورور د پاکستان یو ملا بیا شیعه مذهب ته توهین کوي په پیغمبر دوکانداري کوي په پیغمبر دوکانداري نه ده پکار ورور سو زه په چی شي دوکانداري کوم فرض وکړه زه ناست یم ټیک ټاک ته ګلانو ته ستا سناریو منم زه ناست یم خلکو ته حقیقي ایډیولوژي وایم کوم چې ته د حقیقت په اساس دفاع نشي کوی که کومه ورځ زه دلته کېناستم د منظور پښتون عکس مې ولګاوه او درته مې ویلی چې زه د پی ټي ایم غړی یم زه د پاکستان پولیسو ویلم بیا زما ورور شهید
نو زه اوس دلته راغلی یم چې په ټیک ټاک کې مبارزه وکړم ډبل ټیپ. دا اشتباه ده. که چیرته زه د پی ټي ایم غړی اوسم او زما ورور د پاکستان مرتد فوج شهید کړی اوسي، بیا زه په ټیک ټاک کې نه لګیا کېږم، بیا زه عملا د پاکستان د مرتد فوج نه د خپل ورور د وینو غچ اخلم. سو ستا پروجیکشن دلته ځکه نتیجه نه ورکوي ورور مې چې دا خلک عقل لري. که ته فکر کوي زه په دې خبرو احساساتي کېږم چې ته ماته وایې چې ته خیر چشته ناسې، I don't care. زه ما سټاک دا خبره مارکیټ پرې نه وکړې چې څوک پر تا د ګیلمن ورور زه وایم زه نه یم خفه، زه تا ته وایم چې آیا زما خبرې بیرته تا ته منطقي دي که نه. ځکه زه دننه په پښتونخوا کې د 50 کروړه انسانانو په اړه غږېږم چې تباه شوه، اما په ټیک ټاک کې په دوی تجارتونه روان دي. That's my problem. زه سولوشن غواړم. زه پی ټي ایم په ټیک ټاک کې نه غواړم. زه پی ټي ایم دننه په پښتونستان کې غواړم، تر څو پښتونستان کې د پښتنې مور عزت وساتي او یو پښتون ماشوم د وژلو نه وژغوري. دا زما مشکل دی. څنګه وژغوري ته ماته وایې؟ I can give you simple plan ورور مې. که زه منظور پښتین اوسم، زه د اقل 3 میلیونه خلک راټولوم او دې 3 میلیونه خلکو ته وایم چې په یو غونډۍ کې راټول شي، ټول په موبایلونو کې ډیټا واچوئ. خارج کې یو خروار خلک لرم چې ماته هره میاشت ډالر رالیږي، ټولو ته موبایلونه اخلم، ټولو ته انټرنیټ فالوم. 3 میلیونه خلکو ته وایم چې د پاکستان شناختي کارت او پاسپورټ راواخلئ، یوه غونډۍ ترېنه جوړه کړئ، تیل پرې واچوئ، اور ور بیرته کړئ او لایف لاړ شئ. نړۍ ته ووایئ چې موږ پښتانه 3 میلیونه خلکو د پاکستان شناختي کارت نه انکار کړی. اوس به نړۍ په دې خبر جوړوي، الجزیره به په خبر جوړوي، سی ان ان به په خبر جوړوي، فاکس نیوز به په خبر جوړوي، زه شکیب به په خبر جوړوم، تلو نیوز به په خبر جوړوي او دا خبره به UN ته ځي. ځکه کلم چې د یو هیواد په یو ولایت کې 10 سلنه خلک د هغې هیواد نه ازادي وغواړي، نړیوال قانون وایي چې هغه هیواد باید په هغې ولایت کې عمومي ټاکنې وکړي چې آیا دا ولس باید آزاده شي که نه. UN مجبوروي پاکستان تر څو عمومي ټاکنې وکړي. عمومي ټاکنې وکړي، ځان ته پښتونستان جوړ کړي. مهمه نه ده چې افغانانو سره یو ځای شي. سو دا زما سولوشن دی. هغه سولوشن دی چې د نړیوالو قوانینو په اساس دی. هغه سولوشن دی چې ته پکې نه مړ کېږي، ستا مکتب، ستا کور، ستا ښوونځی پکې نه ورانېږي. زما نیوکه په منظور دا ده چې ماته سولوشن څه شی دی. عدم تشدد باندې خو نه کېږي. ډاکټر صاحب زه نور تاسو محفل نه خرابوم، اخري خبره کوم. همداسې ګیلمن خپل پاسپورټ پرېښودله، لاړه افغانستان امبیسي ته، هلته پاسپورټ ورنه کړه. دا یو د انفرادي مثال نه غږېږم جان. نه زه ستا خبره منم در مثال سره. ورکوم، یم دو خلکو مثال نه زه هغه خبره منم در څه سره. وکړل دی سره. ګوره جان مې، زه هغه خبره در سره منم، هغه مې مخکې دلته ملګرو ته تشریح کړه. مونږ د رهبریت په اړه غږیږو، د یو ګوند په اړه غږیږو، د فرد په اړه نه غږیږو. که چیرته دغه اوس ته ماته وایي چې زه ځم په تنهایۍ د پاکستان پاسپورټ ته ورچم، زه درته وایم که چیرته په خارج کې لطفا دا کار وکړه او آنلاین خلکو ته وښایه، ځکه ته په خارج کې ستا ژوند په خطره کې نه دی او ته نور خلک تشویقوي تر څو د پاسپورټ د هویت د ورکولو نظریه زموږ عامه شي. اما که دننه په پښتونخوا کې او ته پاسپورټ ته په یوازې ځان ورچوې، نو بیا ته احمق یې، ځکه ته باید سیاست کې مخته لاړ شي. او کله چې ته سیاست کې مخته ځې، لومړی کار چې کوې ته نظریه پیدا کوې. ستا نظریه څه شی ده؟ د پاسپورټونو سوځول. دوم کار چې ته کوې، ته ټیم پیدا کوې. ستا ټیم کیدای شي 15 نفره اوسي، بیا دا ټیم په حزب بدلوي، بیا دا حزب په ملت بدلوي او بیا دا ملت په یو ستر ولس بدلیږي، بیا ته خپلو اهدافو ته رسیږي. که چیرته منظور پښتین د 2013 کال نه په دې نیت کار کړی و چې موږ باید دغه د پاکستان تپل شوی هویت د ځان نه لرې کړو، نن به نتیجه لرله. زما ستونزه د منظور سره دا ده چې منظور پلان نه لره. زه دا اوس مې مخکې یو ملګري نه پوښتنه وکړه، جواب یې رانه کړ. ورور تاسو د منظور د یو کال اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله پلان ماته ووایئ. نشته. تاسو دننه د منظور پښتین په ټیم کې پرته د منظور پښتین نه ووایئ چې د منظور پښتین رسنیزې برخې مشر څوک دی، د منظور پښتین د مالی برخې مشر څوک دی، د منظور پښتین کلنۍ بودیجه څومره ده. نشته. سو زه تاسو ته وایم چې تاسو یو حزب جوړ کړئ، په میلیونهاو خلک مو تر شا درولي او دا په میلیونهاو خلکو کې هره ورځ په لسګونه خلک دننه په پښتونخوا کې د تاسو په نوم شهیدان کیږي او تاسو پلان نه لرئ. دا ستونزه ده ورور، ځکه مرګ هر چا پسې راځي، تاسو بیا د هغې خلکو جواب ورکوئ. بس خوشحال شوم خبرې باندې. ښه وخت سلامت اوسئ، ښه وخت ولرئ. اللهم خدای دې تاسو غوندې ملګري ډیر کړي. اما کله چې زه بحث کوم، تاسو شخصي اټک وکئ، تاسو کنځلې ماته وکئ، تاسو ما سپک کئ، مشکل نه لري. اما مهمه دا ده چې د خیبر پښتونخوا د عام ولس غم وخورو. دا ماته مهمه ده. جناب خان صاحب ستړی مشئ، الله دې راوله.
خان صاحب که مې غږ لري الله دې راوله په خیر راغلی. سلامونه ډاکټر صاحب محترم، جوړ تکړه. علیکم السلام، ستړی مشه، مهرباني. خیر اوسې، مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ډېر په بخښنې سره باس ته خو مې غوږ نیولی و ډېر وخت شو، او خو باس خو د څه چې بیخي هغه اصلي نکته بیخي پاتې نه شوه چې اصلي باس په څه شي روان ده. کله یو طرف ته لاړ شي، کله بل طرف ته لاړ شي، بیخي سړی نه پوهېږي که نه. خیر مهرباني جان ته یې راته را جوړ که. نه مطلب مې په هغې کې نه ده چې زه جوړ کړم، خدای نه خسته یا تاسو نه مجلس خراب است هغه مسله ما نه ما مطلب په دې کې یو که نه لکه ټول ورونو لکه هر یو په یو څانګې ترې لاړ. هغه اصلي مسله چې ده ټوله پاتې شوله، نور باس بیخي نورو طرفو ته لاړ. نو خوښه دې تاسو کومه خوښه یې زه په ما مسله کې تاسو سره بحث کولی شم ډاکټر صاحب؟ ګوره جان زما یو اصل دی، زه فکر کوم دغه ټیک ټاک دغه کومه کورنۍ چې ده دا دې کې زه مشر نه یم، دا زموږ ټولو مشترکه کورنۍ ده. هر څوک چې راځي حق لري په دې پلیټفارم کې په هرې موضوع چې زړه یې وغږېږي. دا اوس زما په سیاست کې بحث دی، که ته یو پیره د مجردانو په اړه وغږېږي اټس فاین، ځکه دا ستا پلیټفارم هم دی او ته د یو څه د ویلو دپاره لري، باید یې ووایې. مننه، خیر اوسې. ډېر ښه خبره دې وکړه ډاکټر صاحب. خو فکر کوم د مجلس ډېر څه ده د منظور پښتون په اړه باندې ده او د پي ټي ایم په اړه باندې ده. دا مخکې ویل چې منظور پښتون پلان نه لري که نه، او بې پلانه روان ده. یوازینۍ غټه خطا یې څه ده یا منفي نکته یې څه ده، دغه ده چې دی پلان نه لري، په پلان نه ده روان. که چېرته دی په پلان روان وای تر اوسه پورې 2026 کال پورې د به ډېر څه کړي وای، او هغه څه چې په کار چې کړي وای هغه نه دي شوي. خو زه یو شی وایم ډاکټر صاحب، د 2026 کال پورې څه په کار وو، یعنې هغې نه حتی زیات شوي دي. ځکه که چېرته تاسو مخکې د 2013 کال خبره وکړه، که چېرته د بي ټي ایم نه مخکې خبرې ته راسو، مخکې وخته راسو، بي ټي ایم نه مخکې وخته راسو، سپیکر وکړئ موږ تاسو پښتانه د کوز وطن پښتانه خو څه کوي، موږ تاسو د بر وطن پښتانه حتی زیاتره چې خلک اوس هغه د پاک سرزمین ترانې ته سرونه خوځول. نو اوس هغه وخت راغلی ده د پي ټي ایم چې دغومره خواري او دغومره زحمتونو نتیجه وه چې اوس په پاکستان کې د پاکستان د افغانستان مقبوضه خاوره چې موږ تاسو ورته وایو که نه، مقبوضه پښتونخوا چې ورته وایو، په دې کې داسې فکر وکړه چې داسې هر کور چې ده منظور ده، هر کور چې ده د منظور په شعور، د منظور په فکر باندې روان ده. پوچ ته دښمن ته دښمن وای او دوست ته دوست وای. هغه خلک چې دې نه مخکې چې د افغانستان په اړه به ته خبرې ورته وکړې، بیخي به د یو قسم ته جالبه کېده، هغه د افغانستان په نوم شرمېده. خو ولې اوس نن سبا چې د افغانستان نوم ډېر په افتخار اخلي او غواړي چې زموږ افغانان یو، په خپله خوله باندې نارې وهي. دې نه مخکې که تا ورته ویلې چې ته افغان پښتون څه یو نفر پښتون څه هغه ټول افغانان دي، خو دوی ویلې چې نه موږ افغانان نه یو، موږ پاکستانیان یو. دا خبره دا ډېر یعنې هغه بحثونه به کېده چې بیخي یعنې د ویلو نه دي. نو د منظور ګټه دغه وه او دغومره یو شعوري خلکو ته ورکړو. هغه دا یوازې نه چې د کوزو پښتونخوا خلکو ته، د برې پښتونخوا خلکو ته، ټولو ته یو شعور یې ورته ورکړو چې هغه دا پې ومنله، په دې خلکو باندې دا ومنله او خلکو ورسره دا ومنله چې د افغانستان د لوی افغانستان دښمن څوک د پنجاب ده. صحیح شوه. او اوس د خان صاحب ډېر وبخښئ چې دخالت مې وکړه، کومې خبرې چې تاسو کوئ دا خبرې د پي ټي ایم هر هغه غړی چې راضي کوي، هر هغه غړی چې راضي کوي، نو ځکه ماته ډېرې زیاتې تکراري دي. اما زه وایم دا عام ولس خبرې دي، په دې کې زه شک نه لرم، زه در سره منم. منظور پښتین چې دی ولس ته شعور ورکړه، منظور پښتین چې دی د خلکو مینه خپله کړه، منظور پښتین چې دی ولس سره راجمع کړه، دا د ولس خبرې دي. پوهېږئ څه وایم؟ مثلا کله چې حامد کرزی راغی او حامد کرزي جمهوریت جوړ کړه، د ولس خبرې دا وي چې حامد کرزی د موږ ولسمشر شو، موږ جمهوریت رامنځته کړه، موږ خپلواکه شو، نور به وطن آبادي. دا د ولس خبرې وي. د ولس نه د پردې تر شا چې کوم اصلي سیاست و، اکثریت د ولس 80% خلک په دې نه پوهېده چې کرزی د یو برنامې سره راغی. کرزی چې د خارجیانو راوستو، د کرزي باډیګارډان چې د امریکایان وه، د کرزي سره امریکا مستقیمې اړیکې لري، د کرزي ټول پلانونه د امریکا په اساس مخ ته ځي او کرزی
به پاچایي خو د کرزي په وخت کې به پښتانه ټکول کیږي، دوی ته به امنیت نه راځي، دوی ته به سوله نه راځي. دا د سیاست د پردې تر شا خبرې وي. دا خو د امریکایانو ډاکټر ډېر په بخښنه سره دا خو د امریکایانو خپله یو پالیسي ده چې کله کوم ملک ته دوی ځي هغه اکثریت راخلي اقلیت راخلي په اکثریتو باندې واکداران کوي، لکه څنګه چې په افغانستان کې واکداران کړي. دقیق. اما زما هدف دا دی، زه د افغانستان په اړه نه غږیم، ولې مثال مې غوښته درکړم چې تاسو ته د ولس خبرې هلته مهمې نه دي. ګټه هغه څوک کوي چې د سیاسي خبرو نه خبر اوسي. صحیح ده؟ مثلا ولس ویلې چې هغه د کرزی راغی، کرزي ته یې چکچکې والی. کوم خلک چې د سیاست نه خبره وه هغو د امریکایانو سره اړیکې جوړولې تر څو د امریکایانو نه ډالرې ووهي. سو ګټه چا وکړه؟ عام نفر نه، عام نفر فقط توش پیپر غوندې استفاده شو. هغه څوک چې د سیاسي بیکګراوند نه خبرو ګټه هغوی وکړه. سو کومې خبرې چې تاسو ماته کوئ دا د ولس خبرې دي، اما په اصل کې منظور پښتین مونږ ته ګټه رسولې که تاوان؟ بالکل تاوان. مثال یې درکوم. کله چې ته یوه ټولنه جوړوي یا یو خوځښت جوړوي، ستا لومړی هدف باید دی چې هغه سټرکچر غښتلی کړي او هغه سټرکچر لوی کړي. معنا یې څه ده؟ که چېرته تاسو د طالبانو د پخواني رهبر یو کتاب ولولئ، دا یو نفر په مسجد کې راپورته شو د دې د خاطره چې په کندهار کې چڼي خلکو په عذابول. د ملا عمر کتاب خاین. دا یو نفر راپورته شو، پسې دوه شوه، پسې دوی یو بایسکل پیدا کړ، پسې درې شوه، تر ماښامه پورې دوی 15 نفره شوي وه او په یوې میاشت کې دوی 100 نفري ډله جوړه کړې وه. په یو کال کې دوی یو حزب لره. منظور پښتین سټرکچر ته که چېرته تاسو وګورئ، د سټرکچر چې 2013 کال کې تر 2016 کال کې څنګه روان دی، دا ډاون روان دی. مالی برخې مشر څوک دی؟ اقتصادي برخې مشر څوک دی؟ رسنیزي برخې مشر څوک دی؟ آیا دا یو مشخص ګوند دی؟ ولې باید یو سیول ګوند چې د هغه مبارزه عدم تشدد دی ولې باید هغه پټ وشي؟ دلته سټرکچر د دې په ځای چې ځواکمن شي کمزوری شو، او دا ښایي چې موږ ښه رهبري نه لرله. د ده نه ایملولي ښه و. ولې ایملولي ښه و؟ د اقل خپل سیاسي سټرکچر وساته، د اقل یې وساته. دومره خبره سیاسي ځواک دی. سیاسي ځواک آیا د منظور پښتین ډیر شو که خراب شو؟ زه د دې د خاطر عمران خان ته وایم چې عمران خان ښه سیاست نه درلود. عمران خان په احساساتو کې خپل سیاسي ځواک د لاسه ورکړه چې نه باید یې ورکړی. سو سیاسي ځواک نه لري. ځمکنۍ خپلواکي ترلاسه شوه؟ بالکل نه. هویتي ازادي ترلاسه شوه؟ بالکل نه. انساني حفاظت وشو؟ نه. سو په سیاست کې دا مهمه نه ده جان چې ته څومره خلک خبروې، ته د څومره خلکو ذهن بدلوي. په سیاست کې دا مهمه ده چې ته څنګه په کمو خلکو خپل هدف ته رسیږي. زه وایم که چېرته منظور پښتین ټول پاکستان ته دا قناعت ورکي چې ټول پاکستان افغان دی، ولې هغوی خپل پاسپورټ ونشي کوي او خپله ازادي د بابوجي نه وانخلي، دا ماته نه سیاست مدار دی نه د ده ماته ګټه ده. اما که منظور پښتین 100 نفرو ته قناعت ورکي چې پښتونخوا آزاده کي او دا ټول پښتانه په زور خپل هویت ته راوبولي، دا ماته نتیجه راکوي. سو تا ته هدف مهم دی جان. فرض که ته 1000 نفره لري او ټول بیکاره دي او ته یو نفر لري. ډاکټر صاحب ډېر په بخښنې سره تا ډېر ښه سوالونه وکړل. زه د تا ته د یوازینی دلیل د منظور پښتین چې دا لکه څنګه ستاسې د ملا صاحب محمد عمر خبره وکړله چې هغه یو نفر راجګ سو او هغه ډېر زر مخې ته لاړ که نه، ځکه هغوی هغه لرو د پلان یې لرو د سیستم یې لرو او ډېر زر مخې ته لاړ، په خپلو پلانو باندې کار وکړ. بله مسله خو نه وه که نه؟ خو نه ډاکټر صاحب دا خبره دی تا منم 100% منم در سره. خو یوازینی دلیل چې یو ملا صاحب محمد عمر هېڅ نه څوک په تنازان باندې دا دې شاته استخباراتي لوبې ډاکټر صاحب روانې وي. یوازینی شی چې خبره کوو ګوره خیر ده د باندې شی چې ډاکټر صاحب ګوره ډاکټر صاحب ډېر په بخښنه سره یو دقیقه خان صاحب دا خبره که چېرته ته د استخباراتو برخې ته یوسې د دې نه بغرۍ جوړېږي. بغرۍ څه معنا؟ لنډې درته وایم چې دا ټاپک کلوز کړو، که ته بېرته ماته منطقي جواب لري چې هغه واخلو. لنډې درته وایم که ته ماته وایې چې طالبانو ځکه پرمختګ وکړه، ځکه امریکا یې تر شا ودرېده، پاکستان استخبارات یې تر شا ودرېده، دو پروموټ کړه، زه در سره منم. بالکل اوکې فاین، زه در سره منم. I agree. طالبان هوښیار و
چې دومره لابي وشوه کولی چې د پاکستان په استخباراتو ځان ومني. زما اوس پوښتنه دا ده چې که منظور غوښتي وای هندوستان به یې تر خپل شا درولی و. څومره هم چې ته د طالبانو وایي چې استخبارات و دو ځان خرڅ که فلانو، په اصل کې ته بیرته توهین کوي پی ټي ایم ته. ځکه پی ټي ایم زه درته وایم په سیاست کې ته کولی شي د هند نه ګټه واخلي. ولې پی ټي ایم ولې د هند د استخباراتو نه ګټه نه اخلي تر څو د پاکستان فوج د خپلې سیمې نه وباسي؟ ځکه پلان نه لري، ځکه شعور نه لري. ډاکټر صاحب دا پلان هغوی لري. ګوره موږ تاسو ډاکټر صاحب ګوره دا بعضې شیان چې موږ پرونو سترګو ګورو بخښنه سره دغه سوال جواب که زه تا ته درکړم ډاکټر صاحب نو خیر د هغه به بله پوښتنه وکړه. نه زما د پوښتنې جواب که راکوې، که زما د پوښتنې جواب راکوې، ګوره جان که زما د پوښتنې جواب راکوې ما ته یو پوښتنې جواب راکړه لنډ، نور هیڅ شی درنه نه غواړم. ځکه دا خبرې چې موږ هر څومره خوا دې خوا وړو ببولالې کېږي ته هم ښه پوهېږې په زړه کې زه هم ښه پوهېږم، اما ته کوشش ډېر کوې چې څنګه یې دفاع وکړي. زه لنډ یو پوښتنه درنه کوم، صبر، یو لنډه پوښتنه درنه کوم. هر ګوند، هر خوځښت، که ټولنیزي، که سیاسي، که شعوري، که نظامي، که غیر نظامي، 12 نفره موسسین لري او دا 12 نفره موسسین په 12 برخو کې مشري کوي. په ابتدا کې فرض وکړه دا ګوند بل هیڅوک نه لري، وروسته چې بیا کله موسسین نور خلک پیدا کړي کولی شي مشري ورکړي بل چاته. منظور پښتون د دې خوځښت مشر دی. 11 نفرو نورو نومونه ماته واخله او کومې برخې دوی کنټرولوي، زه نور هیڅ مشکل نه لرم. نوم او برخې مهرباني. ډاکټر صاحب اول قدم کې خو دا کوم نظامي هغه نه د خوځښت نه ده. دا یو نه خان صاحب بیا که ببولالې کوئ خبرې مو نه اورم. مخکې مې درته ووایي چې که سیاسي ګوندي، که ټولنیز تحریکي، که خیریه بنسټي ورور مې، که کورسي، که مکتبي، حتی مکتب هم چې ته کله جوړوي یو بنسټګر لري. واخیسته نه کله د خبرې واخیسته ورور، کله چې خبرې واخیسته لکۍ مه ورکوه. لکۍ زه نه ورکوم ډاکټر صاحب، زه تانه یو جواب غواړم، زه تانه یو جواب غواړم. درته وایم چې په یو مکتب کې مدیري، سرمعلمي، استاداني، شاګرداني سټرکچر معلومي. ته ماته دا ووایه چې د پی ټي ایم سټرکچر چې شی دی اخوا دې خوا له خیر دی مزه ورور. پی ټي ایم خپله رهبري کمیټه لري. مثلا ووایه رئیس منظور پښتین، مالی برخې مشرې ګلبدین. لطفا ډاکټر صاحب منظور پښتین چې دا د خپل د پی ټي ایم راځي مشر ده او دوی چې د خپل رهبري کمیټه لري. په رهبري کمیټه کې چې دوی خپل مشران لري، خپل صوبایي مشران لري، لکه دا موږ تاسو د خپل د پښتو ته براسوخه خپل د ولسوالۍ مشران هم لري. دا زما جواب نه خیر زه د منظور پښتین نه بغیر د پی ټي ایم د مالی برخې عمومي مسؤل څوک دی؟ زه نه پیژنم. د منظور پښتون نه بغیر د پی ټي ایم د رسنیزي یا د اطلاعات او فرهنګ برخې مسؤل څوک دی؟ عثمان فکر کوم د هغه ده د کوټې ده. پی ټي ایم دا رسمن اعلان کړی، رسمن اعلانو ده داسې د پی ټي ایم څنګه چیرته اعلان کړي ما ته راوښایه. که د نن ثابت کړه چې پی ټي ایم یو رسمي اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې زما د رسنیزې برخې مسؤل عثمان دی، زه تسلیم یم. نه هغسې نه دی اعلان کړی، هغسې نه دی اعلان کړی. دا زمانه هم در سره ډاکټر صاحب هغسې نه دی اعلان کړی. خو د دې رسنیو بخش خان صاحب ولې زه نور تا سره دلیل نه وایم. ته ما ته وایې زه درته وایم د ګلبدین ښځه څوک ده، ته وایې ګلمکۍ. زه درته وایم خپله ګلبدین کوم ځای کې ویلي چې ګلمکۍ زما ښځه ده، ته وایې خپله ګلبدین خو نه ده ویلې، خو زه یې ورتپم. ګوره ما ته سیاسي بحث که ورور، زه چې کله تا نه پوښتنه کوم زه د هغې ریفرنس غواړم، ځکه ما پی ټي ایم مطالعه کړی. زه نشم کوی د داسې یو ګوند په اړه یا د داسې یو تحریک په اړه د زړه نه وغږېږم چې هغه په میلیونها مینوال لري. د پی ټي ایم خلک چې راپورته کېږي اول کې ما ته کنځلې کوي، وروسته ځي چورت وهي وایي چې سړی رښتیا وایي. زه خو که بېځایه نیوکه وکړم د پی ټي ایم مینوال به مې خوله وشکوي، پوهېږي چې سم لګی. خدای دې نه کړي ډاکټر صاحب خبره درته وکړم که چا د پی ټي ایم کې که چا په پی ټي ایم کې یو ورځ وخت هم تېر کړی. نه ګوره خان صاحب یو دقیقه، نه خان صاحب بس بل طرف ته نه وړو. زه پوهېږم تاسو فوج ته عدم تشدد کوئ، د فوج نه بغیر چې څوک در باندې غیر بېځایه نیوکه وکړي خوله پیش کوئ. ما ته چې څه شی نه وایئ په زړه کې پوهېږئ چې دغه سړی په موږ دردېږي. زه د الله په ذات قسم خورم زه په پی ټي ایم دردېږم. نو زه تا ته وایم چې ښه د منظور پښتین د رسنیزې برخې مشر څوک دی؟ ته وایې عثمان. زه وایم د ګلبدین ښځه څوک ده؟ ته وایې ګلمکۍ. ګلبدین خبر دی؟ نه.
زه درته وایم که ما سره بحث کوي ولې درته دومره سخته ده چې ومنې چې پی ټي ایم سټرکچر نه لري. که ته دا ونه منې د پښتونخوا 25 کروړه خلکو سره ته جفا کوي. که غیر منطقي هم راته ووایه که نه بس بل طرف نه وو. ډاکټر صاحب د غیر منطقي خبر ما تاته نه ده کړې او نه درته کوی سم، ځکه تاسو د چې ویلې دا شی زه خپله نه پوهېږم، په دې اړه زه معلومات نه لرم. دا زه کومه ناکه په ناکه دفاع زه نسم کوی ځکه زه په دې اړه معلومات نه لرم. د رسنیو بخش ما درته وویلې، د رسنیو بخش مسؤل دا کس وو، دا 100% ده. خو دا زه اوس په دې پوهېږم ته اوس ما نه داسې یو شی غواړې که نه چې کومه غونډه کې کوم ځای کې کوم کنفرانس نیولی کوم یو شی غونډه اوس په دې غونډه کې دی معرفي کړه، ته ما نه زه په دې پوهېږم ته ما نه داسې ریفرنس غواړې او داسې ریفرنس ما سره اوس نشته ده چې زه تاته اوس درته درکړم او زه درته ووایم چې په فلانکي ځای کې دغه غونډه او دا شی خبره معرفي کړه. خان صاحب زه تاته داسې وایم، زه وایم چې د تاسو کور ته میلمه راغلی و، ته وایې بلکل راغلی و. زه درته وایم چې میلمه سره بنډار چا کوو، ته وایي چې منظور. زه ورته وایم چې میلمه ته لاسو ته اوبه چا واچولې، ته ما ته وایي چې منظور. یو دقیقه زه مثال پوره کړم چې ته صحیح پوه شې. زه تا ته وایم چې اشپزي چا وکړه، ته ما ته وایي چې منظور. او که ته وایي چې نه زه داسې نه وایم، زه بیا درته وایم چې د اشپزخانې مشري چا کوله، د چلیمچي وظیفه د چا وه، د چپلکو د جوړولو وظیفه د چا وه. ځکه ته په کور کې مشر لرې، د پلار وظیفه دا ده چې میلمه سره کینی، د مور وظیفه دا ده چې ډوډۍ تیاره کړي، د کوچني د کور د کشر وظیفه دا ده چې چلیمچي راوړي، د خلکو لاسونه ومینځي. د کور د مشر زوی وظیفه دا ده چې لاړ شي غوښه راوړي، که په هغې کې واز دی شاید مور لغته ورکړي چې شاید خرابه راوړی. بنان ته چې په یو کور کې د وظیفو تقسیمات ونه لري او ستا یوازې پلار معلومي، نور هیڅ شی معلوم نه وي، ته نشي کولی د هغې کور نظم جوړ کړي. دا داسې دی لکه یو مجرد چې ووایي چې زه کورنۍ لرم، ته ورته یې ښځه چېرته ده نه پوهېږم، ماشومان دې چېرته دي والا نه پوهېږم، تخیلي هر څه اوسي، تخیلي نه کېږي ورور. انشاءالله چې سره پوه شوي ورور مې، نور اضافي به زه څه ووایم. زه خان صاحب د دې نه اضافي څه نه لرم، اوس زه تا ته ډاکټر صاحب زه ته په خبره ورسېدم، تاسو کومې خبرې وکړې زه درته وایم چې ته اوس ما ته هر شی زه خبره کوم، ته اوس ما درته مخکې خلاصه کړه که نه، ته اوس ما ته اوس ته ریفرنس راکړه، ته ما ته اوس هغه اسناد راوښیه چې دوی پکې رسمي معرفي شوي دي، صحیح ده که نه؟ خو زه درته وایم چې دا اوس صمد لالا چې ده د کراچۍ مسؤل چې ده، صحیح ده؟ صمد لالا کراچۍ مسؤل ده. صمد لالا په کوم بخش کې د کراچۍ کې د مخې ته نه ده لاړه، کوم ځای کې چې غونډه وي کوم ځای کې د منظور ورته ورغلی ده، که بل څه منظور ورځي داسې ده، دا باید موږ تاسو چې دا موږ تاسو لپاره بل خصوص د پی ټي ایم لپاره دا یو غټه کارنامه ده، دا یو غټه خبره ده. دا نن سبا چې د ملا صاحب ګوره یوازینی مشکل په څه شي کې دی، ګوره یوازینی شی په څه شي کې د ملا صاحب چې یوازینی خلکو سره نه مخ کېږي که نه. موږ تاسو څومره ګوره هله خبرې کوي چې ولا ګورم. خان صاحب زه درته یو عرض کوم، ما دغه جوړ کړی دی ام ټي ام او د مجردانو تحریک موومنت. سو د ام ټي ام مشر زه یم او حاجي صاحب دوستم چې دی دا د افغانستان د برخې مسؤل دی او دا د مجردانو چې څومره کارونه کیږي دا هر څه حاجي صاحب دوستم په افغانستان کې مخ ته وړي. اوس ته د ما سره دا خبره منې؟ نه خدا داسې لکه خانجان الکوزي دولت دې ترې جوړ کړو، خدای دې اجر درکړي. پی ټي ایم د خانجان الکوزي دولت تاته جوړ کړه، ځکه ته ماته یو دقیقه جان صدقه دې شم، ته ماته کولی شي ووایې چې حاجي دوستم د کراچۍ مسؤل دی، حاجي ګلبدین د سند مسؤل دی، حاجي ګلمکۍ په امریکا کې یوه غټه صوبه ده. دا خو ته پوزیشنونه دي چې ورکوي او نومونه دي چې تخیلي راغورځوي. زه هغه وخت دا شیان منم چې تاسو یو رسمي پاڼه ولرئ، یو رسمي ویب سایټ ولرئ، یا ادې اقل ستاسو مشر په یو ویډیویي پیام کې ووایي چې هی دا زموږ سټرکچر دی، هی فلانکی موږ نه بندي که، د فلانکي په ځای دا سړی چې دی راغی. او دا ډېر عادي دي په ډلو کې، دا کار ټول خلک کوي. پی ټي ایم یې ځکه نه کوي ورور چې ته هر څه وکړې په لیاز د خدای دا شړی نه وړی کېږي، ته تېر شه ځکه دوی لري نه. که ته مثلا تا ما ته ویلې چې حاجي عثمان د کراچۍ د برخې مشر دی، نه پوهېږم د څه شي دی، ما ته په یو پوسټ کې ووایه چې منظور پښتین ویلي چې دغه سړي ته زه د کراچۍ مسؤلیت ورکوم. آیم ډن.
اوس که ته وایې چې نه زه منظور سره شخصي اړیکه لرم، هغه ماته په تلیفون کې ویلي چې حاجي دوستم ته وایو چې ته د افغانستان پی ټي ایم برخې مسؤل شه. زه د یو باشعوره سیاسي پوه انسان په توګه تا ته وایم چې ورور زه د خبره نه منم. عام ولس ته ګپ ورکوی شي ورور، عام ولس ته یې وایه. زما په پلټفارم کې چې وایي مثلا زه وایم دا اوس امیر المؤمنین، زه تا ته وایم امیر المؤمنین حاجي دوستم د کابل والی که، ته ما ته وایي چې چیرته د اعلامیه ورور مې، چیرته د مکتوب. سو لطفا لالا مې کلم چې ما ته بحث کوو، ما تر اوسه پورې تر کومه ځای چې زه پوهېږم، ما تر اوسه پورې د منظور پښتین فیسبوک زه فالو کوم، د منظور پښتین ټویټر زه فالو کوم، د دوی یو زوړ ویب سایټ په 2013 کال کې چې اوس نشته هغه زه فالو کوم، د دوی اعلامیې ګورم. تر اوسه پورې منظور خپل سټرکچر چاته نه دی ویلی، نه په کوم ویډیو کې ویلی، نه په کوم پوسټ کې ویلی، نه په کوم ټویټ کې ویلی، یا کې ویلی تاسو سره شخصي ویلی. ډاکټر صاحب زه چې څومره فکر کوم دا شاید دومره مهمه نه ده، د بغوس لپاره دا مهمه نه ده چې سمه ده ورور، بیا درځوئ، بیا ما ته بحث نه لرو. نه دا مهمه ځکه ځکه خدای پاماني در سره کوم چې تاسو غواړئ د ولس واده وکئ، شاو معلوم نه ده، خسر معلوم نه ده، خواخې معلومه نه ده. سو تاسو راغلی یئ ښځې ته وایئ چې موږ درته واده کوو، ته راځه اول به چې دی کارتونه وویشو، خیرات میرات به وکړو، خلک به راجمع کړو، بیا به وګورو چې د چا واده د چا سره وکړو. That's not gonna happen. که ته چیرته ما ته وایې چې موږ یو تحریک جوړ کړی او په دې تحریک کې مشر معلوم نه دی، کشر معلوم نه دی، جوړښت معلوم نه دی، مالی برخه معلومه نه ده او دا مهمه نه ده، نو زه بیا نه پوهېږم چې چا سره بحث کوم. دا ورور بیا د لډو د ټیم غوندي، دا د لډو ټیم مو لیدلي ځوانان سره یو ځای شي شپې بنډار کوي، وایي هغې کې مشر معلوم نه وي، ټول مشرانی زنګ وایي شکیب بیکاره نن شپه لډو کوو، نه بچیم نن بیکاره نه یم، ښځه صحیح ده بیا په سبا ته ګورو. نو هغه د لډو ټیم په میاشت کې سره جوړیږي نه، ځکه کله شکیب مصروفوي، کله ګلبدین مصروفوي، کله جان آغا لاړي کار ته، که بیا سره مصروف لکه که پنډار کې جوړ هم شي چون مشر معلوم نه وي، یو دانه چې دی چکچار کې دغه غالي وکړي جنګ شروع شي، ځکه مشر معلوم نه وي. حتی لډوم چې تاسو وهئ ورور مې باید مشر معلومي، هغه انسان چې تاسو راجمع کی باید پوه شئ چې لډو به څوک اخلي، د چا په کور کې به بنډار کوئ، میوه به څوک راوړي، که چا غالۍ وکړي وروستۍ پریکړه به څوک کوي. که چیرته تاسو دا شی ونه لرئ تاسو یې مخته نشئ بیوی. دا داسې دی ته وایي ما کور جوړ کړی، ښځه مې کړې، ولې معلوم نه دی چې نر مو څوک دی، ښځه مو څوک ده. سو دا مشکل دی ورور. پروفیسور صاحب مهرباني الله دې راوله، په خیر راغلی. سلامونه ډاکټر صاحب، خدای دې راوله، تا دې ورته راوله. علیکم السلام، مهرباني ورور مې. زه چې څونه معلومات لرم د پی ټي ایم څخه، دوی دغه موضوع یو څه په لنډ مهاله کې نه ګوري، په اوږد مهال کې ګوري چې پښتونخوا به ازادېږي، ځکه دوی ځان کمزوري بولي. په یوه دلیل باندې به کیدای شي دوی رښتیا هم یو څه ځان کمزوري په دې بولي چې خلک څونه وفاداره دي و دغه موضوع ته. تاسې به خبرې ورسره کړي، ځان به افغان بولي، نن به افغان سبا به نه. د دوی مشکل دغه شی دی. ما ډېر داسې لیدلي دي چې هغوی داسې د ورځې خاصیت لري، لکه مثلا سهار کې یو رقمي، ماښام کې بله کمي، غرمه کې بله کمي، چې هر که فشار د دې خوا ورباندې راسي د دې څخه ځغلي، که د پاکستان د خوا او د پوج د خوا او د پنجاب د خوا فشار ورباندې راسي بیا دې خوا ته راځغلي، نو دی هم کنفیوز دی او دی غواړي چې ډیر حمایت ترلاسه کړي، بیا وروسته دغه کار مخته یوسي. لکه دا ته چې څنګه خبرې کوې، ما چې څونه ما معلومات کړي، ډیر معلومات په 2018 تر 2020 پورې دوی ولې کوي وه او تر اوسه پورې لا ولې ډیر پرمختګ نه دی سوی. د دوی ایډیالوژیک یا مثلا د دوی ایډیا چې ده د ټي ټي پي او د طالبانو څخه جلا ده. تاسو پوهیږئ چې دوی دیموکراتان دي، دوی غواړي چې پروفیسور جان دوی څه غواړي؟ اوس درته راځم، اوس هغه موضوع ته راځم. د دوی سیاست به داسې کمي چې مثلا دوی کېدای شي یوه ښځینه معاونه ولري، مثلا د دوی په حکومت کې. مونږ مجردان مه په عذابوه، مونږ نشو برداشت کولی. زما هدف دا نه و چې ما ویل، زما پوښتنه دا وه چې یو دقیقه جان
کله چې ما پوښتنه وکړه چې دوی څه غواړي، هدف مې دا نه و چې دوی ښځه غواړي. زما هدف دا و چې دوی په ټوله کې پښتونخوا ته څه غواړي، د کوم هدف دپاره مبارزه کوي. زه راځم که ته وایې چې د منظور غټه هیله دا ده چې یوه ښځینه معاونه ولري، ولس ته څه غواړي؟ ته بیا ټوپ ته ځې راکشه. زه وایم دوی څه غواړي، ته ما ته وایې چې فلان دوی یوه ښځینه معاونه غواړي. زه د دوی اډیا تا ته واري تشریح کوم چې د دوی اډیا او فکر چې دی هغه د اوسنۍ نړۍ د فوق العاده جمهوریت اډیا ده، او په څنګ کې چې څوک مبارزین دي ورسره. زما خبره واوره هغه چې دی پروفیسور صدقه دې شم، زه غواړم دغه ولس چې تا ته ناست دی دوی ته داسې یو څه ووایي چې هغې نه یو څه زده کړي. ته وایي چې پی ټي ایم اوږدمهاله فکر لري، موږ پوه شو. ته وایي چې دوی جمهوري پاله فکر لري، وی ګیټ اټ. اوس د دوی فکر ماته مهم نه دی. کله چې عام ولس د دوی سره یو ځای کیږي، د دوی تر شا درېږي، دوی عام ولس ته څه ورکوی شي، د چی شي دپاره رامنځته دوی دغه پی ټي ایم څونه کولی سي چې عام ولس باندې باور وکړي. ما تاسو ته مخکې وویله وی دا ګوره جان